سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د هیواد بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د لومړي وزیر د غیر مسؤلانه خبرو له امله تیر ماښام په اسلام آباد کې افغان سفیر کابل ته راوغوښت. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې عاطف مشعل د بحث په موخه کابل ته راغوښتل شوی دی. له دې سره سم یاد وزارت په کابل کې د پاکستان مرستیال سفیر احضار کړی او د افغان سولې بهیر او د لنډمهاله حکومت د جوړېدو په تړاو د عمران خان د خبرو په غبرګون کې یې د افغانستان شدید اعتراض هغه ته څرګند او دغه ډول څرګندونې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه او ملي حاکمیت او ارادې ته نه درناوی په ګوته کړی دی. له دې سره سم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیزاد د افغانستان په اړه د پاکستان د لومړي وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګون وښود. ښاغلي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي پاکستان په افغان سولې بهیر کې رغنده رول لري، خو بیا هم د افغانستان د راتلونکي په اړه پریکړه یوازې افغانانو پورې تړلې مسئله ده. د نوموړي په باور نړیوال باید افغانان دې ته وهڅوي چې د خپلې راتلونکي په اړه د پریکړې په موخه سر راټول شي. د پاکستان لومړي وزیر افغان حکومت د سولې پر وړاندې خنډ بللی او زیاته کړې ده د سولې خبرې به هغه مهال بریالۍ شي چې په افغانستان کې یو لنډمهاله حکومت جوړ او تر هغې وروسته ټول منلې ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړي استازي 2 ورځې مخکې یو ځل بیا خپل دورهیي سفر پیل کړ. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي په دې 15 ورځني سفر کې به افغانستان، برټانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي او له خپلو نړیوالو همکارانو سره به د افغانستان د سولې او پراختیا په برخو کې خبرې وکړي. ویل کېږي ښاغلی خلیزاد به د افغان حکومت له مشرتابه غړو سره له طالبانو سره د خپلو خبرو له طالبانو سره د افغان حکومت له لوري د یوې ټول منلې مرکچي ډلې د جوړېدو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. نوموړي به تر دې مخکې د خپل دورهیي سفر په پای کې د قطر په دوحه کې له طالب استازو سره هم کتل، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې په دې سفر کې به له طالبانو سره وګوري او که نه. یو کس د نشه یي توکو د لیږد په تور په تخار کې ونیول شو. د تخار د امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي دغه کس چې 12.5 کیلوګرامه هیروین یې په بدخشان کې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي وو، غوښتل یې هغه تخار ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ په کلفګان ولسوالۍ کې نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه چې عبدالفتاح نومیږي اوس هم پوښتنې روانې دي. او په غزني کې د دیرس قرباني او معلولو دولتي سرتیرو له کورنۍ سره د یوې اندازې خوراکي توکو مرسته وشوه. د غزني والي وایي هرې کورنۍ ته 100 کیلوګرامه اوړه، 100 کیلو غنم، غوړي، چای، لوبیا، بوره او کمپلې شاملې دي. د نوموړي په وینا دغه مرستې د دولتي سرتیرو له هغو کورنیو سره شوي چې ځانګړې په غزني ښار کې ژوند کوي او بې سرپرسته دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.